زمان پیغمبر علیہ السلام یو ځل د سهار مانځه نه پس صحابه کرامو نه تپوس وکړ چې بېګا شپه کې چا صدقه کړې ده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې او ما بېګا صدقه کړې ده پیغمبر علیہ السلام بیا تپوس کوي چې بېګا شپه کې چا د مریض تپوس کړی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او بیگا ما د مریض تپوس کړی دی نو بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بیگا شپه کې چا د مسلمان جنازه کړې ده او بیگا شپه کې ما جنازه کړې ده او دا ټول ښه کارونه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو شپه کې کړي مخکې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په خپله وایي چې دا ټول کارونه مې وکړل نو دا شپه راته باقي مانده لږه ښکاره شوله نو ما وی که زه خوب کومه نو دا تهجد به م پاتې شي او د سهارې لمونځ به م پاتې شي نو نور باقي مانده شپه خوب مې ونه کړ او تر سهاره پورې مې تلاوت د قرآن وکړ پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې بېګا شپه کې جبرائیل علیہ السلام راغلی دی او ما ته یې ویل چې ما سل کرتې د ابوبکر صدیق شونډې ښکل کړي چې په دې شونډو دې تلاوت کوي نو سل کرتې د ابوبکر صدیق شونډې جبرائیل علیہ السلام ښکل کړي دي او بیا فرمایل چې جبرائیل علیہ السلام سل کرتې ما ته وویل چې ابوبکر ته زما سلام ووایه تلاوت قرآن کی دومره لوی برکت دی چې جبرائیل غوندې هستی د قاري د قرآن شونډې ښکلوي موسی علیه السلام په کوه طور باندې د الله پاک سره ښکلې ښکلې خبرې کړي او دې ښکلې خبرو دومره خوند ورکړ چې موسی علیہ السلام یو شوق او جذبه کې راغی وی پروردګاره زه خو نن تا ته ډېر زیات نږدې یم هسې تپوس کومه چې زما نه مخکې تا ته بل څوک دومره نږدې شوی دی لکه زه چې نږدې شوی یم او زما نه وروسته بل چا ته به دومره نږدېکت ورکړي لکه دا نن چې ما ته راکړی دی وی الله پاک ورته وفرمایل چې بېشکه ته نن ما ته ډېر نږدې یې او بیا هم دی وقت کې زما او ستا ترمنځ 80,000 پردې دي او آخره زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به قرآن ورکما او د دې قرآن د برکته د پیغمبر علیه السلام امتي به ما ته دومره نږدې وي چې زما او د هغه په منځ کې به یو پرده وي نو دې قرآن سره بنده الله پاک ته نزدیکی